د افغانانو ستره هیله او ارمان په پوره کېدو دی. اوربند په اړه د افغان حکومت مرکچي پلاوي تازه څنګه هیوادوالو ته زیری ورکړ څه یې ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوي ویان نادر نادري هیلهمندي ښودلې ده چې له طالبانو سره به په اوربند سلا وشي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکزې دي، خو د افغان حکومت د پلاوي ویان نادر نادري ویلي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې د هیلهمند دی. هغه دا څرګندونې د قتل له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات یې نه دي ورکړل کړي. نادري له دې مخکې ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نشته او هیله یې څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل کړای شي. لیدونکو په دې هیله چې دا د خوشحالۍ خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.